السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، الله جل جلاله مې روغ رمټ خوشحال لره. محترمینو، نن په ایډاب اډیشن CS6 کې یو داسې څه درته ښیم چې هر هغه څوک چې ایډاب اډیشن استعمالوي د هغه ودیشي ته ضرورت دی، چې ډېرو ملګرو هم دا غوښتنه کوله چې په دې باندې یو داسې درس راته جوړ کړئ چې په هغه باندې زموږ سر خلاص شي. محترمینو، که یو څوک په میکسر یا په ساوند کارډ یا په موبایل کې ریکارډ کوي او د هغه په اواز کې یو قسم کښارې وي چې هغه کښارې نعت جوړ سي یا تلاوت یا بیان یو څه جوړ سي، بیا هم هغه کښارې کې پکښې وي، نو د دغه کښارې د ختمولو دپاره موږ باید څه وکړو؟ قدرمنو، که تاسې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل یا ژنګولي علامت ووهئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې در تاسو پورې په چټکۍ سره در ورسېږي. راځو د ویډیو د شروع کولو په لور باندې ایډاب اډیشن CS6 راخلاصوم. ایډاب اډیشن CS6 چې راخلاص سو، اوس به یو څه ریکارډ وکړم. هغه د دې دپاره چې عملي طور تاسو ته دا معلومه سي چې موږ کښهارې د نعت یا بیان څخه څنګه وباسو. اوس چې په دې ریکارډ کې کم کښهارې معلومیږي، کم ریکارډ کې کم کښهارې شته، دغه کښهارې به موږ په ډېره اساني سره لرې کوو. ریکارډ دروم. اوس په دې کې تاسو ته خپله معلومیږي، دا لیک ته وګورئ، دا کې کښهارې یعنې دا لیکه ډېره پنډه ده. اوس په دې کې لږ څه سلیکټ داسې لګوم، راځم افیکټ ته، دا مې راخلاص کړي. په دې کې رالم، دلته دا ځای مې راخلاص کړي. دغه اول دانه به ووهم، چې اول دانه مې ووهي بېرته ورځم افیکټ ته. اول دانه یې ضروري دی چې اوله پخلا به یې ووهي. راځم د دویم مې ووهي. اوس په دې کې دومره کښهارې پروت دي، دا سور او زرغون دغه کومې لیکې چې معلومیږي په دغه اندازه باندې په دې کې کښهارې پروت دي. نو دا به زه دلته سلیکټ ووهم، دا چې ووهي چې کم بیان دی یا کم تلاوت دی هغه مکمل له سلیکټ سولو، دا سپینه پرده باندې راله سلیکټ، دا مطلب. اوس راځم اپلې وهم. اوس چې کم کښهارې کې و دغه لیکه به تاسو مخکې مې لیدلې وي، اوس هم ورته وګورئ څومره صفا بې کښهارې پاته سوله. کښهارې چې ول هغه یې ټول لرې کړي، د منځه څخه وایستې. دغه د موبایل د ریکارډ یا د ساوند کارډ د ریکارډ یا د میکسر د ریکارډ یا د ریکارډر د ریکارډ چې په کوم شي باندې تاسو ریکارډ کړی وي، اواز مې ثبت کړی وي، هغه چې تاسو دلته ور واچوئ. که چیرې دا کښهارې کې پکښې و، دا تاسې په دا طریقه باندې ایستلی سي. که دا کښهارې نه وي کې پکښې هم دغه طریقه چې ورسره وکړئ د دې دپاره چې که چیرې تاسې دا ایکوګانې و شیان ورکړئ دې ته کښهارې راوړي، هغه کښهارې به بیا نه راوړي. نو دا ویډیو هم پر دا اندازه باندې که چیرې تاسو د ایډاب اډیشن 3 استعمالوئ، ایډاب اډیشن 3 درسونه خو موږ وختي کې جوړ کړي دي، د هغه لینک په دې لاندې ډسکرپشن کې پروت دی، هغه هم تاسې کتلی سئ، د هغه څخه هم خپله فایده واخلئ. الله مې خوښ خوشحاله را در بل ویډیو پورې. السلام علیکم ورحمت الله.